دوستانو په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. د امریکا پخواني سفیر واشنګټن له افغانانو سره خیانت وکړ. د امریکا د پخواني سفیر اعتراف. دوستانو چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ او جوړ به یئ. پریس نیوز چینل کې ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د امریکا پخوانی سفیر وایي واشنګټن له افغانانو سره خیانت وکړ. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر هوګو لورانس وایي د افغان حکومت د سقوط یو لامل د ټرمپ او بایډن د ادارې پریکړې دي. هغه له طالبانو سره د ټرمپ پر معاملې او د بایډن په اداره کې د هغه پر دوامداره بې شرطه تطبیق نیوکه وکړه او وی ویل واشنګټن له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغی او له دغو خلکو سره خیانت وکړ. امریکایي چارواکي وایي دوی په کوم هدف ته راغلي وو هغه یې په افغانستان کې ترلاسه کړ او بیرته ولاړل. خو د یادولو وړ ده چې امریکا له افغانستان سره تر 2025 کال پورې تړون درلودو چې په عملي کولو کې پاتې راغی او د قطر په خبرو کې واک طالبانو ته وسپاره چې دلته یې ولسمشر غني د یو سمبولیک په ډول پرېښوده. ولسمشر غني کابل پرېښود او واک یې طالبانو ته وسپاره.